سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت جامو کې به وئ. زه بیا هم نن ورځ تاسو ته نوې ویډیو سره راغلم. هیله ده دغه ویډیو مې هم تل په څیر د خوښې وړ وګرځي. دوستانو، دغه ویډیو کې بیا هم ویډیو په هغه دوه ګیمونو ده چې مخکې ما تاسو ته معرفي کړ. په دې ویډیو کې راځم تاسو ته لایف وډرا او د وډرا مکمله طریقه په ساده او اسانه ډول درښیم. نو ویډیو را سره تر پای وګورئ. دوستانو، راځو لومړی د ووهی FTN ګیم یا همغه د فوټبال ګیم چې د ما تاسو ته تیر ځل ویډیو جوړه کړې وه. که ویډیو مو نه وي کتلې، لینک یې لومړی کمنټ او ډسکرپشن کې ږدم، لاړ شئ لومړی هغه ویډیو وګورئ او ځان ته په دې ګیم کې اکونټ جوړ کړئ او د دې ګیم مکمل کار به تاسو یاد کړئ. په دې ویډیو کې دوستانو نه راځم چې تاسو ته آپشنونه دروښیم او ویډیو درته اوږده کړم. صرف راځم تاسو ته د وډرا طریقه ښیم چې ځینو ملګرو وډرا طریقه کې هم مشکل لرو او همدا شان لایف وډرا تاسو ته کوم. نو د وډرا لپاره به تاسو د سواپ آپشن ته راسئ. دوستانو، دلته ګورئ ما خپل ووهی FTN ټوکن سواپ کړل. FTN ټوکنو ته تاسو په تصویر کې هم کتلی سئ 1000 دانې ټوکن ما سواپ کړل. او که زه راشم دلته تاسو ته د ټرانزیکشن هسټوري دروښیم. ګورئ د سواپ په برخه کې نو ما دلته سواپ کړل. دوستانو، یو څه نیټ ضعیف د هسټوري نه راپورته کوي. خیر، تاسو په تصویر کې د سواپ ثبوت کتلی شئ. دا ما سواپ. نو د سواپ لپاره دوستانو تاسو باید یو اندازه ټوکن د FTN ټوکن خپل دغه وایلټ ته ولېږئ. فرق نه کوي، 1 سنټ په اندازه مو لېږئ بس دی. ګورئ دلته ما خپل وایلټ ته 0.05 FTN ولېږل چې تر څو د دې سواپ پې وکړم چې 1 سنټ کېږي. دا به لېږئ تاسو څنګه مخکې مې هم تاسو ته ویلي وو. دغه ځای باندې به کلیک کوئ. په دې چې کلیک ته سیټینګ به ووهئ. دلته ګورئ ستاسو ادرس ده. دا ادرس به واخلئ. تاسو ورته له مګزي او بینکیک صرافیو کولی شئ. دې ته FTN ټوکن ولېږئ. د 1 سنټ یا 2 سنټ ولېږئ بس دی. نو کله چې مو ولېږل راشئ بیا دغه سواپ آپشن ووهئ. کله چې مو دا ووهه دا ډول یو صفحه تاسو ته راځي. دلته لاندې تاسو سواپ ووهئ. دوستانو، سواپ مو په 1 دقیقه کې تکمیل کېږي او سواپ سکسسفولي کېږي او ستاسو ووهی FTN ټوکن FTN ته بدلېږي. 4 FTN $2 قیمت لري. ښه، نو دا کار چې مو کوو اوس راځو وډرا به څنګه کوو. وډرا لپاره دوستانو 2 طریقې دي چې زه راسم تاسو ته لومړنۍ او ساده معرفي کوم. دلته به ټرانسفر کلیک کوو د وډرا لپاره. اوس به لاړ شو خپل د وډرا ادرس به راواخلو. زه دوستانو مګزي صرافي ته راغلم. څنګه چې مې درته ویلي وو دې څخه تاسو کولی شئ هم د ګیم ته په FTN ټوکن ولېږئ هم له ګیم راولېږئ. مګزي هم ښه صرافي ده. دلته راځو په وایلټ برخه کلیک کوو. پورته به ډیپازټ یا واریز ووهو په شین رنګ چې ده او دلته دا ډول یو صفحه راځي. په دا سرچ کې به دوستانو موږ ورته FTN ولیکو. FTN چې راغی کلیک به کوو. دا د FTN ټوکن دی. دغه ادرس ده د FTN ټوکن. دلته ګورئ FTN دا به را کاپي کوو. زه دا کاپي کوم. دغه دا کاپي شو. بیرته به راشو ګیم ته. ګیم ته چې راغلو دوستانو، څنګه چې مې ویل ټرانسفر باندې به کلیک کوو. دغه ځای کې به اوس د ادرس ورته واچو د وډرا لپاره. سمه ده، له دې طریقې هم وډرا کېږي. که په دې طریقه تاسو ته ایرور درکړه بله طریقه هم تاسو ته ښیم. دلته به اوس دوستانو په همدې ټرانسفر کلیک کوو او وډرا به وکړو. لګیم زه په ټرانسفر کلیک کوم ملګرو. ګورئ دلته ټرانزیکشن فیلډ راځي چې دغه ایرور که تاسو ته ورکوو د دې حل لاره هم تاسو ته اوس ښیم. د دې د حل لپاره به تاسو دوستانو راشئ بیرته په دا 3 خطو کلیک او دلته سیټینګ کې ګورئ دوستانو تاسو به راشئ په دغه آپشن به کلیک کوئ. صحیح ده. دلته ګورئ په دې لومړي ځای کې ستاسو هغه د وایلټ 12 رقم کوډونه دي. دا کوډونه به کاپي کوو. زه دا کاپي کوم. دا چې دوستانو کاپي که تاسو دغه وایلټ را ډاونلوډ کړئ له پلی سټور په نوم د فاسټ ټیکس وایلټ. دې کې هم کار کوي او تېرو ویډیو کې مې د میټا ماسک وایلټ ته هم طریقه ښودلې وه. زه غواړم په دې کې تاسو ته طریقه وښیم. د دې یو څه اسانه ده. دا وایلټ به ډاونلوډ کړئ، راواز به یې کوئ او له دې ځای کې به اوس موږ د خپل اکونټ واس کوو. وډرا به وکړو. زه په تمه کېږم دغه وایلټ مکمل راواز شي. ښه، نو دوستانو وایلټ چې واز شو دلته به تاسو په امپورټ وایلټ کلیک کوئ. زه په دې کلیک کوم. په دې لومړۍ برخه به کلیک کوو. هغه 12 کوډونه به ور واچو. زه په همدې کلیک کوم. کلیک مې وکړو. دلته اوس کوډونه ور اچوو. دغه دې کوډونه مو واچول دوستانو. کوډونه هم چې واچول دوستانو همدا سور رنګ کنفرم آپشن به ووهئ. اوس دلته له موږ څخه وایلټ ته کوډ غواړي. زه مثلا یو کوډ ورکوم تر 8 پورې 1 2 3 4 1 2 3 4. دوم ځای کې به هم کوډ تکرار کوو. 1 2 3 4 1 2 3 4 دغه ده. دا چې مو ورکړو دوستانو لاندې بیا کنټینیو ووهئ. نو اوس به زموږ اکونټ واسي کنفرم ووهئ. دوستانو اوس زموږ د ګیم اکونټ په دې وایلټ کې واځيږي. له دې ځای څخه بیا موږ کولی شو په اسانۍ وډرا وکړو. زه په تمه کېږم دغه د وایلټ جوړ شو. په تمه کېږو ملګرو. نو دغه د لاندې به لیټس ګو ووهو. زموږ وایلټ جوړ شو. نو دغه د دوستانو ګورئ هماغه ټوکن چې ما سره په ګیم کې و هغه دلته ماته ښیي. وګورئ ما سره تقریبا 4.26 FTN دی. که زه راشم ګیم ته، ګیم کې تاسو ته وښیم. دلته ګورئ دوستانو دلته هم ما سره 4.26 دی. یعنې خپل دغه د ګیم وایلټ راځو په دې وایلټ کې وازو. اوس له دې ځای څخه ډېر په اسانه وډرا کېږي. دلته به دا سینډ آپشن ووهو.
زه سند وهم دلته به همدا FTN ورته انتخاب کو. FTN چې مو انتخاب کو اوس به خپل ادرس له مګزي صرافي راواخلو. زه مګزي ته راځم. نو دوستانو دغه د مګزي څخه مې ادرس کاپي چې مو که بیرته همدې وایلټ ته راځو. دلته به اوس د ادرس ورته پیسټ کو. دغه د ادرس مې پیسټ کړ. چې پیسټ مو کړ لاندې نیکسټ آپشن ووهی دا ده نیکسټ ووهو. دلته به اوس موږ له دې ګیم څخه خپل ټوکن وډرا کوو. ما سره دوستانو تقریبا 4.6 دی خو زه غواړم چې 100 سنټه کم ولیږم ځکه دلته بیرته بیا فیس دوستانو دی غواړي نو پر دې خاطر یو اندازه لږ کم وي بهتره ده. 4.6 مکمل ووهل نیکسټ وهمه بیا هم مخې ته ځو. دلته اوس دوستانو کنفرم آپشن وهو مکمل زموږ ټوکن به له دې ګیم څخه کم شي. ګورئ ټرانزیکشن مې سبمیټ شو. دا په 100 دقیقو کې زما مګزي ته رسیږي. نو دا د دې ګیم دوستانو اوس راځم تاسو ته د ماهیګیري ګیم درښیم. ښه نو دوستانو د ماهیګیري ګیم ته راغلم. دلته ګورئ ما سره 842 ټوکن دی. د دې وډرا هم همغه ډول ده دواړه د یو کمپنۍ دي. سواپ یا مبادلې آپشن ته راځو. دلته دوستانو سواپ یا مبادله وهو او دلته لاندې مبادله وهو او خپل ټوکن بدلو FTN ټوکن ته. نو زه دا وهمه ګورئ دغه ډول یو ریفریش اخلي او دا اوس موږ ته تبدیل کېږي FTN به وډرا کو خپل اکونټ ته. نو دغه د ما سواپ ووهه دا په نیمه دقیقه شاوخوا کې اوس سواپ کېږي. اوس موږ ډیزوک ټوکن یا هغه فش ټوکن بدلیږي FTN ته چې ومې ویل هر FTN $2.03 ارزښت لري. نو دغه د دوستانو زموږ سواپ د ترسره کولو په حال کې ده. یو څه په تمه کېږم سواپ به اوس ترسره شي. دغه د دوستانو سواپ ترسره شو. نو زما دومره ټوکن راغلل FTN ته بدل شول. د دې څخه اوس هم ګورئ د فش ټوکن مې ختم شول او FTN ټوکن شول. اوس د دې وډرا هم په همغه ډول ده دوستانو. دلته به سیټینګ ته راشئ. سیټینګ کې تقریبا را به شئ په همدې آپشن به کلیک کړئ. دې ځای څخه به خپل کوډونه واخلئ او هلته به هغې وایلټ کې راواز کړئ. زه راځم د دې ځای څخه دغه دي کوډونه دا ځل پریویټ کي زه غواړم کاپي کړم. پریویټ کي مې کاپي کړلو. ښه نو دوستانو هغې ځای څخه مې کوډ کاپي کړ. فاسټ ټیکس وایلټ ته راغلم. دلته چې راغلی په دغه پورته تصویر باندې به نښه واخلئ. اوس به دا وایلټ هم دلته راواز کړو. دلته به اوس دوستانو تاسو په اپ وایلټ باندې کلیک واخلئ. زه په همدې کلیک کوم. په دې چې مو کلیک کړل دلته ګورئ بیا داسې آپشن راځي. دلته به امپورټ وایلټ باندې تاسو کلیک واخلئ. په امپورټ چې مو کلیک واخلئ دلته دوه آپشنه دوستانو بیا تاسو ته راځي. یا همغه 12 کوډونه تاسو کاپي کوئ واچوئ یا هم پریویټ کی. پریویټ کی هم لاندې ده. ما پریویټ کی اوس کاپي غواړم پریویټ کی واچوم. دا پریویټ کی مې واچوله. کنفرم به اوس ووهو. اوس د خپل د دې فش گیم اکونټ به دلته راواز کړو. دغه د اکونټ مو هم دلته راوازیږي. ګورئ هلته ما سره 250 ټوکن ول او دلته هم همغه دي. نو د خپل د فش گیم اکونټ مې په دې وایلټ کې واز کړ. راځو اوس دا وډرا کوو. په سند باندې کلیک کوو دوستانو. په FTN باندې کلیک کوو. زه اوس ځم مګزي صرافي څخه ادرس راخلم. ښه نو دوستانو مګزي صرافي ته راغلم. بیا د FTN ټوکن ادرس مې کاپي کړ. راځم وایلټ ته. ښه نو دوستانو ادرس مې کاپي کړ. وایلټ ته راغلم. دلته به اوس خپل ادرس مې واچو. لاندې به نیکسټ آپشن ووهو. نیکسټ وهمه. نو دلته اوس دوستانو زه یو اندازه ټوکن ورته لیکم 2.453 وډرا کوم. نو دغه د وډرا اماونټ مې ورته ولیکه چې $15.00 کېږي. دلته به کنفرم ووهو. اوس دا به هم زموږ مګزي صرافي ته له ګیم څخه ورسیږي. دا د دوستانو دا ټرانزیکشن هم سبمیټ شو. نو زه به یو دقیقه ویډیو تاسو ته سکیپ کړم چې دا وډرا به راغلی تاسو ته به په صرافي کې وښیم. ښه نو دوستانو مګزي صرافي ته راغلم. ګورئ زما دواړه وډراوې د FTN ټوکنو د پروګریسنګ حالت کې دي. ګورئ پروګریس کې دي. نو دا به اوس ما ته په 100 دقیقو کې ورسیږي. لومړی وډرا چې مې وکړه دوستانو 4.6 او دومه مې 2.450 دواړه پروګریس حالت کې دي. دا اوس به کنفرم شي او زه به تاسو ته اندازه هم دروښیم. ښه نو دوستانو یو 2-3 دقیقې تېرې شوې. ګورئ زما FTN ټوکن راورسېدل له ګیمو څخه تقریبا $14.04. نو که زه اوس لاړ شم تاسو ته په ګیم کې دروښیم. زه زما د ګیم اکونټونه وازوم. نو دغه د لومړني ګیم ته راغلم. دلته به تاسو ته راشم د سواپ برخې ته وبښیم. ګورئ تقریبا 4 څومره FTN ول وډرا مې ولګېده. دې نه هم 0 شوي. که زه راشم دا بل ګیم ته نو راغلم د بل ګیم ته دوستانو. دلته هم راځم سواپ برخې ته. سواپ برخه کې به وګورو. دې څخه ګورئ دلته مې هم FTN ټوکن کم شوي او ټول مې وایلټ ته رسېدلي. نو دغه دوه ګیمونه انلاین پیسو ګټلو په برخه کې ډېر ښه ګیمونه دي. وړیا هم دي او تاسو کولی شئ ښه عاید ولرئ. نو دغه زموږ ویډیو ویله ده د خوښۍ وړ مې